د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره موږ سورة الکهف ختم کړه او نن به شروع کوو انشاءالله د سورة مریم نه. سورة مریم دا په قرآن کې د سورتونو چې کم ترتیب دی په مصحف کې په هغه اعتبار سره د 19 نمبر سورت دی او د نازلېدو په اعتبار سره سورة مریم د 4 نمبر سورت دی او سورة مریم دا مکی سورت دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او د دې نوم په دوو نومونو مشهور دی. یو دقه سورة مریم او وجه د هغې معلومه ده چې دې کې د مریم قصه د عیسی علیه السلام د مور قصه پکې راغلې ده، نو بس دغه نوم پې ایښودی شوی دی سورة مریم. دې ته سورة کاف ها یا عین صاد هم ویلی کېږي، سورة کاف ها یا عین صاد. او هغه معلومه ده چې ابتدای په دغه حروفو سره شوي ده، نو ځکه دې ته سورة کاف ها یا عین صاد ویلی کېږي. یو روایت کې داسې راځي، امام طبراني راوړی دی چې یو کس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او یا رسول الله انه ولدت لی اللیله جاریه، الله رب العزت ماله ماشومه راکړې ده، لورې راکړې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل واللیله انزلت علی سورة مریم، او دې شپه کې ستا الله لور درکړه او ما باندې الله صورت نازل کړی دی چې د هغې نوم مریم دی. هغه صورت نوم سورة مریم دی، نو فسمها مریم، نو دې خپلې لور لم نوم کې د مریم. نه دې نه دا واضح شو چې دې صورت مشهور نوم چې دی هغه سورة مریم دی. او دا د سورة فاطر نه بعد نازل شوی دی او د سورة طه نه مخکې. داسې چې عیسی به کله ولګی نو تقریبا رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو که نه، نو د هغې په 4 کال د نبوت په 4 کال دا صورت الله رب العزت رالیږلی دی. او د مریم دا نوم چې دی نیکمله زنانه ده، د عیسی علیه السلام مور ده. د دې دا نوم چې دی په قرآن کې 10 پیرې راغلی دی، 10 پیرې د مریم نوم چې دی هغه په قرآن کې راغلی دی. او د دې نه علاوه بله زنانه داسې نشته چې د هغې د نوم تذکره دې په قرآن کې شوي، صرف دقه یوه زنانه ده. او دې ته ضرورت په دې راغی چې بعضو دا دعوه کړې وه خصوصا په نصارو کې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله. نو الله رب العزت په هغو باندې رد کړی دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی خو نه ده، خو د مریم نه پیدا دی، د مریم زوی دی. نو ځکه د دې نوم هغه ډېر راغلی دی په قرآن کې، 10 پیرې تقریبا د دې زنانه نوم چې دی هغه په قرآن کې راغلی دی. دا صورت چې دی سورة مریم د دې لوی مقصد هغه دا دی د الله رب العزت مهرباني او شفقت ذکر کول په خاصو بندګانو، د الله مهرباني او شفقت ذکر کول په خاصو بندګانو باندې چې الله د هغوی سره څومره احسانات کړي دي. دویمه خبره پکې بیا دا ده چې رب العزت خو په دې خاصو بندګانو باندې خاص رحم کړی دی، خو د هغې دا مطلب نه دی چې یو سړی به راولږي او دا خاص بندګان به د الله سره برخداران جوړوي.
یا به نسبت داسې کوي چې دا د الله بچی دی والعیاذ بالله په هغو باندې رد دی. نو په دې صورت کې دا دوه غټې خبرې دي، د الله مهرباني ذکر کول او دغه شان دا خبره بیانول چې الله د بچي نه پاک دی. الله ولد ته ضرورت نه لري بچي ته، نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دي، او دغه شان د الله سره په دې باچاهۍ کې څوک برخدار هغه نشته. دا صورت چې دی سورت مریم موږ وایو چې دا په مکه کې په هغه اولنۍ ورځو کې نازل شوی دی، یعنې څلورم کالو، او دا هغه وخت و چې دې ته نږدې بیا مسلمانانو حبشې ته هجرت کړی و. حبشې ته اولنی هجرت چې مسلمانانو کړی و هغه د دې نه بعد و. نو ځکه په هغه قصه کې بیا دا راځي چې کله مسلمانان حبشې ته لاړو او د حبشې چې کوم باچا و نجاشي د هغه په مخ کې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه خبرې وکړې د علي رضی الله عنه ورور. نو هغه ورته بیا دا وویل د کوم قرآن چې تاسو یادوئ چې په پیغمبر باندې وحي راغلی ده د دې سره ته یاد دي چې ما ته یې واورې. نو هغه ورته د دې صورت د اولني ایتونه ویلي چې په دې کې دا خبره بیان شوې ده چې عیسی علیه السلام دا د الله زوی نه دی بلکې دا د الله بنده و د الله رسول و. نو روایت کې راځي چې نجاشي چې کله دا ایتونه واورېدو نو دومره وژړل چې دا اوښکې د هغه په دې ږیره باندې راوبهېدې، او د هغه سره چې کوم ملګري مولیان نور او بیا دغه دا خبره وکړه نجاشي وی دا خبرې دا کمې چې تا وکړې او کمې خبرې چې عیسی علیه السلام راوړې وې یعنې انجیل دا د یو ځای نه راغلي دي، دا خبرې د یو ځای نه راغلي دي او بیا هغه اسلام قبول کړی و. نو هغه د دې صورت اولني ایتونه دي چې جعفر رضی الله عنه تلاوت کړي وو د نجاشي باچا په مخ کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كافها يا عين صاد. د قرآن کریم د ډېرو سورتونو ابتدا په دې حروفو سره شوې ده، حروف مقطعات، هغه حروف چې د هغې نه د عربي ژبه جوړه شوې ده، الف با تا ثا جیم ده. نو قرآن کریم کې ډېر سورتونه داسې دي چې د هغې ابتدا په دې حروفو سره شوې ده. بیا موږ ډېر تفصیل پکې نه کوو، دې کې د علماو بیا مختلفې رایې دي. څوک وایي چې دا د دې صورت نومي کوم صورت چې شروع کېږي او په هغې په اوله کې دا رالو د دې صورت نوم دی. څوک وایي چې نه دا هر یو حرف په دې کې ځان له معنی لري، لکه د کاف ځان له معنی ده، د ها ځان له معنی ده، د یا ځان له معنی، او بیا کوششونه کړي دي څه معنی وله راوباسي. په دې ټولو کې هغه خبره چې زړه ته پرېوځي هغه دا خبره ده چې د دې علم د الله سره دی. نو دلته کاف ها یا عین صاد یا الف لام میم یا یاسین یا الف لام را یا نون یا قاف، کله چې هم داسې صورت راشي ابتدای د دې حروفو نه کېږي نو ته به هلته دا وایې چې الله علیم د دې ټکو په معنی باندې. ها دا راوړي بیا الله ولیدي. نو دا د دې لپاره دې کې یو چیلنج دی مشرکانو ته چې تاسو عربي ژبه وایئ ستاسو ژبه ده او ښه فصیح او بلیغ خلک نو دا ټکي چې دي دا هم د عربۍ دي، تاسو د دې معنی بیان کوئ. که تاسو دومره نران یو دومره تکړی یو تاسو دا معنی د دې ټکو ما ته بیان کړي، هغوی نشوه بیانولی. ښه که چېرته دا حروف داسې راوړه عیب وی د خبرې بالفرض نو مشرکانو به بیا دا نیوکه کړې وه او دا رد به یې کوو چې دا څنګه قرآن دی چې دې کې دا ټکي دي، خو چېرته هغوی دا اعتراض نه دی کړی. نو الله رب العزت ورته وایي چې دا کم ټکي چې لکه اوس کاف ها یا عین صاد هم د دې نه د قرآن جوړ دی، یعنې قرآن کې هم دغه عربي ژبه ده، عربي ژبه کې دا حروف دي. که تاسو وایئ چې نه
دا قرآن انسان جوړ کړی دی والعیاذ بالله، یا رسول الله وسلم ته چا ښوولی دی، یا د پخوانو قصې دي، یا څه چې وایي د دې معنی بیان کوي. نو د اوسه پورې او د قیامته پورې څوک داسې نشتي چې هغه دا بیان. ها علماو کوشش کړی دی، ما تاسو ته چې بعضو علماو رایې ده چې د هر ټکي خپله معنی ده، د هغوی اجتهاد دی. په دې کې ښه خبره دا ده چې سړی بلکل په ارام شي د هر څه نه، هغه دا چې موږ دا ووایو چې دې ټکو په معنی باندې الله رب العزت پوهېږي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا تذکره د رحمت د رب ستا ده په بنده خپل باندې چې زکریا و. دا تذکره یا ذکر یا یاداشت د رحمت د رب ستا دی په بنده خپل باندې چې هغه زکریا علیه السلام. یعنی تذکره د هغه رحمت ته او د هغه رحم او کرم دی چې الله کړی په چا باندې؟ چې الله کړی په زکریا علیه السلام باندې. دا نوم بعض خلک غلط وایي، زکریا یا ذکریا، دواړه غلط دي. صحیح دا څه دی؟ زکریا، زکریا علیه السلام. او دی د مریم چا په نوم چې دا صورت دی د عیسی علیه السلام مور، د هغې د خور خاوند دی، یو قول دا ده، یا د هغې د خاله خاوند دی چې ترور ورته وایي. یعنی د مریم مور او د ده ښځه هغه دواړه خویندې وي. د ده ښځه او د مریم مور یعنی د عیسی علیه السلام نیا هغه دواړه څه وي؟ خویندې وي. دا مشهور او تحقیقي قول دا دی. اگر که داسې هم ویلی کېږي چې مریم او د ده دا بیبي د دواړه خویندې وي، دا دواړه خویندې وي. او دی د بني اسرائیلو په انبیاو کې دی. زکریا علیه السلام د بني اسرائیلو په انبیاو کې دی. د ده نسب چې دی سلیمان ابن داود علیهم السلام هغوی ته رسي، بیا د ده نسب ودرېږي په یعقوب علیه السلام هغه ته رسي. او بني اسرائیل ټول خواره شوي د یعقوب علیه السلام نه دي. زکریا علیه السلام 46 کاله ژوند و، 100 کاله د ژوند و. دا 100 کاله چې دي د عیسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې تیر کړي دي، او بیا 100 کاله د هغه د پیدایش نه بعد ژوند دی زکریا علیه السلام. ډېر اوچت انسان او د خادم و د الله د دین او د خپل قوم مشر او خپل قوم له به دعوت ورکو د دین طرف ته او د وحي طرف ته د عباداتو طرف ته. دا د ده کار و. کله چې د ده د عمر زیات شو او د ده بچي نه او د ښځې د مخکې نه بچي نه کېږي، نو په هغو ورځو کې بیا دا قیصه راغله چې دا مریم چې دی دا پیدا شوې وه. مریم پیدا شوې وه، د هغې قصه په صورت العمران کې بیان شوې ده. نو خو د هغې مور منښته کړې وه چې که څوک کوم پیدا شو نو د هغه به د الله د دین خادمې وي، هغه بیا لور وه. نو هغوی خو منښته کړې وه. نو دغه ماشومه چې کله پیدا شو نو بیا د دې قوم د مشرانو په دې باندې اختلاف شو چې د دې پرورش به څوک کوي. وجه دا و چې دا د ډېر نیکعمله انسان لور وه د عمران، او هغه هم د دین خادم و، د قوم مشر و، او ډېر قدرمن سړی و مخورث. الله رب العزت د هغې کفالت او د هغې پرورش هغه د زکریا علیه السلام په نصیب کړه. نو زکریا علیه السلام به د هغې خوا ته تو راتو د عبادت ځای ته چې په هغه وخت کې به ورته محراب وي. محراب لکه څنګه چې موږ جومات ته د عبادت ځای ته مسجد وایو، هغوی به محراب وي. نو هغه به پسې وخت په وخت خواله تو راتو. یو ورځ چې ورغی نو د هغې سره ناشنا میوې پرتې وي او بې موسمه میوې. نو تعجب یې وکړو، تپوس یې ترې وکړو دا د کوم ځای نه ده، تا له چا راوړي؟ نو هغې ورته هو من عند الله، دا له الله له طرف نه دي، دا ما له الله رالیږلي دي.
په دغه ټیم کې د ده تمه پیدا شوه چې رب العزت بې موسمه میوې رالیږي، ما له بې موسمه بچی راکړي که نه، دا موسم د بچي خو نه دی، د ځان له بوډا شوی دی او ښځې بوډۍ شوي هم ده او هغه شنډ هم ده د مخکې ده، د هغې بچي نه کېږي. خو ده چې کله وکتو چې رب العزت قادر دی په هر څه باندې، نو هغه په دې هم قادر دی چې ما له بچي راکړي. نو ځکه سورت العمران کې راځي هنالک دعا زکریا ربه. دغه ټیم کې چې دی زکریا علیه السلام هغه دعا وغوښته او خپل رب ته یې فریاد وکړو. هغه قصه دلته بیانېږي. زکریا علیه السلام په هغه کسانو کې چې دی به وحي لیکله په بیت المقدس کې، یو د ډیوټي دا وه، د به وحي لیکله په بیت المقدس کې. او په بني اسرائیلو کې د یعقوب علیه السلام په بچو کې د اخرنی نبی دی، اخرنی نبی، یو نبی یو رسولی پیغمبر چې ورته موږ وایو، اخرنی نبی په بني اسرائیلو کې د یعقوب علیه السلام په بچو کې هغه دا دی. دلته اوس الله رب العزت د ده د قصه او واقعه بیانوي. ډېره ناشنا قصه ده، ډېره ناشنا واقعه ده، د الله رب العزت قدرت هغه پکې راښکاره کېږي. اوله کې ګوره الله دا وایي ذکر رحمت ربک عبده زکریا. زکریا ته خپل بنده ووایي. انسان که ډېرو اوچتې مرتبې والی شي خو دی د الله بنده دی، او دا د ټولو نه اوچت مقام دی د عزت او د فخر چې یو انسان ته ویلی کېږي بنده د الله. د دې نه زیاته لویه د فخر خبره څه ده؟ انبیاو ته ویلی شوي دي بندګان د الله. اذ نادى ربه نداء خفیا، کله چې آواز وکړو هغه رب خپل ته آواز پټ په ډېرې عاجزۍ سره لګیا و، غلی لګیا و. او مستحب طریقه دا ده ګوره چې دعاګانې پټې وغوښتې شي. صرف په هغه ځای کې دعا په زوره غواړي چې کوم ځای کې په شریعت کې ثابت وي چې ته به دعا په زوره غواړي. نور طریقه دا ده، مستحب طریقه او غوره او سنت طریقه او قرآن کې او حدیث کې چې کومه ښویې شوې هغه دا چې دعاګانې به پټې غواړي. نو ده هم غلی غونته کې فریاد وکړو الله ته. قال وی ربي إني وهن العظم مني، اے رب زما یقینا کمزوری شوی دی اډوکی زما، واشتعل الرأس شیبا او سپین لمبه شوی دی سر زما د بوډاوالي د لاسه، ولم أكن بدعائك رب شقيا او نیم زه په دعا ستا ای ربه بدبخته. دی الله ته فریاد وکړو. طریقه یې زده که د زکریا علیه السلام نه چې انسان دعا به د الله نه څنګه غواړي، عاجزي خپله راښکاره کړه چې الله زه کمزوری. درې خبرې هغه دې ذکر کړه په دې دعا کې، دلته په سر کې دا درې خبرې وکړي. یو خبره یې دا وکړه چې هډوکي زما کمزوري شوي، نو الله ته خپل عاجزي بیان کړه چې زه کمزوری مخلوق یم ستا، چې کمزورتیا پرې راځي خو مخلوق شو، خو یو خالق دی چې په هغه باندې کمزورتیا نه راځي. دویمه خبره یې دا وکړه په دې دعا کې چې یا الله سر می سپین لمبه شوی دی، واشتعل الرأس لمبه. او سبحان الله دا ناشنا تعبیر دی، دا داسې لمبه ده که نه چې یو پیر په ویښتو کې سپین ولګي، بیا ډېر وخت د دې نه وي، ډېر وخت نه وي، لږ وخت او بیا ګوره دا هر څه سپین شي، داسې لمبه غونته کېږي، بیا ودرېږي نه. او دا د دوو خبرو د لاسه کېږي، یا ویښته چې سپینېږي، یو د عمر سره تعلق ساتي چې عمر زیات شي نو دی
بدن کې چې کوم څه الله پیدا کړي دي د دې دپاره چې د ویښتو دا رنګ تور ساتي کمزوري شي نو نور دې کې دا طاقت نه وي چې دا رنګ تور پاتې شي نو بس هغه بیا ورو ورو بدلېږي دې چې هر څه کمزوري کېږي نو دا به یو ظاهري نښه الله راښکاره کړي چې دی نور د کمزورتیا طرف ته روان دی او دویم دا چې دا د بوډاوالي نښه نه وي خو دا په بدن کې د څه کمي نښه وي نو دا د ځوانۍ په ورځو کې هم راتلی شي او اوس خو د زموږ دا کم وخت چې دی نو په دې کې ډېر داسې هلکان ځوانان 40 کالو ته لا نه یې رسېدلي نو د هغوی چې دی ویښته سپین شوي ګینې مشرانو نه چې موږ څومره اورېدلي دي او مشران هم لیدلي دي نو هغوی چې زموږ په وخت کې به چې 50 پورې سړی ورسېدو د هغه په ویښتو کې به لا سپین نه و چې ته لږ ډېر به پکې لګېدلي نو دا د بوډاوالي نښه هم ده او دا کله د دې نښه هم وي چې بدن کې د څه شي کمزورتیا ده یا کمی دی درېیمه خبره د الله ته دا وکړه چې یا الله ولم اکن بدعائک ربي شقیه یا الله تا چېرته زه په دعا کې محرومه کړی نه یم د اوسه پورې چې ما تا نه څه غوښتلي دي تا ماله راکړي دي زه څه بدبخته نه یم پاتې شوی نو لکه اشاره دې ته چې یا الله دا چې دنه غواړم دا به م راکوې په دې کې به ته مانه محرومه کې لکه څنګه چې تا زه مخکې چېرته نه یم محرومه کړې او دا طریقه ده د غوښتو طریقه دا ده طریقه د غوښتو هغه داسې چې کله ته د الله نه سوال کوې ښه د هغې نه بعد وإني خفت الموالي من ورائي او یقینا زه یریږم د خپلوانو نه وروستو زمانه وكانت امرأتي عاقرا او د ښځه زما شنډه فهب لي من لدنك وليا نو راوبخه ماته د خپل طرف نه ملګری دا اوس هغه دعا نه راغی نو طریقه دا ده چې اول به د الله په مخ کې عاجزي وکړي خپله کمزورتیا به بیان کړي او د الله به لویي بیان کړي د هغې نه بعد چې بیا ته د الله نه څه غواړي جو غواړه اولنۍ خبره ده دا ووایي چې یا الله زه یریږم الموالي په خپلوانو باندې څنګه پې یریږم د دین په باب کې چې داسې نه زه مړ شم او دوی په دې دین کې څه شي ګډوډ شي نو څوک به دوی ته نصیحت کوي څوک به دوی ته وعظ کوي الله اکبر یعنې ده سره ګوره دا غم نه دی چې زه مړ شم یو د جیداد به څه کېږي او د ښځې به څه کېږي او د پلاني او د علاني به څه کېږي چې زه مړ شم د دین به څه کېږي کومه ذمهواري چې زما وه بله خبره دا ده چې وکانت امرأتي عاقره یا الله تا ته پته ده چې ښځه خو زما د مخکې نه شانده ده فهب لي من لدنك وليا نو راوبخه ماته د خپل طرف نه ملګری ګوره دلته بچی ونه وي داسې ونه وي چې یا الله ماله بچی راکړه ولی په عربۍ کې مرسته کوونکي ته وایي ملګري ته نو ته دلته داسې بعض علما ترجمه کوي راوبخه ماته بچی راوبخه ماته وارث خو د ولی ټکي خپله معنی دا ده چې مرسته کوونکی ملګری زما سره ودرېدونکی ولې دا بچی ونه وي بعضو علماو دا فایده ذکر کړې ده چې حیا وله ورتله چې اوس دې عمر کې څنګه د بچي خبره کوي کله سړی د عمر داسې مرتبې ته ورسي چې بیا دا خبرې د بیا نه کوي د زنانه عمر زیات شي یا د نارینه بیا دا کیسې پرېږدي نو دله حیا ورتله نو د بچي په ځای ټکی استعمال کو ملګری او مرسته کوونکي
نو دې نه فایده دا راووته چې بچی چې دی دا ملګری ته به ورسره داسې ژوند تیرې لکه د ملګري او د ډېرو پښتنو مشرانو نه دا غلطي کیږي او شوي ده چې دا خبره ما لیدلې ده چې موږ همیشه بچي ته بس په دې نظر ګورو چې زه به دی وهم په مخه دی به زه ټکوم دی ته به زه غوسه کېږم کنځلي به دې ردي او دی به عمر له مزدوریانې کوي بیا به ماله راوړي ځکه د د چا چې دا نظري اکثر دی به د خپل امیدونو کې پاتې راشي د بچي تربیت به داسې کې چې دی ستا ملګری جوړ شي چې ملګری دې جوړ شو ګوره بیا چې بېڅه کوي که دینی پی سبق پی علم پی کې که دنیوي علم پی کې که مزدوریانې پی کې که ځان سره سزي ته بوځي که هر څه ذمهواري وله ورکړې هغه ستا ملګری دی هغه دې ته غاړه ایږدي نو دا فایده هم د دې ځای نه راووته بچی دا د مور پلار ملګری دی او دا د هغوی مرسته کوونکی دی څومره امیدونه چې د الله نه بعد د مور پلار د بچي سره تړلی شوي دومره امیدونه د بل چا سره نه تړلی شوي نو ده وایي چې یا الله ښځه خو زما د مخکې نه شنډه او ښځه د ده په دغه وخت کې د هغې عمر 200 کاله 200 کاله د هغې په دغه وخت کې عمر خو چې کله د یو چا په الله رب العزت باندې ایمان او یقیني او د هغه نه امیدونه ښه ساتي نو هغه پکې بیا دې ته نه ګوري موږ ته وړې وړې مسلې راشي الله ته یې نه وایو وړې وړې خبرې موږ ته راشي او دی اوس د الله نه څه غواړي ګوره د ده دې عمر ته وګوره او د ښځې دې حال ته یې وګوره او دې عمر ته یې وګوره او د الله نه غواړي څه بچی او بچی ته هم داسې معمولي بچی نه غواړي لکه سورة العمران کې ذریة طیبه یا الله ماله بچی راکړه خو نیکعمله بچی راکړه او بچی هم هغه چې نیکعملی د دې یو نیم سړي هسې دا خوښوي چې دې کور کې شور شګره وي بس چې بس ډزه ډوزې جوړي او چغې چغاري دی خوشحالي وي واړه ډېر دي بچي خو هغه مزه کوي چې هغه نیکعملی هغه ستا د عزت ذریعه وګرځي په دین او په دنیا یا په دنیا او په آخرت کې یریثنی ویریث من آل یعقوب چې وارث شي زما او وارث شي د بچو د یعقوب علیه السلام ټول نسل یې یاد کړو وارث شي دلته ګورې حدیث کې ښه صفا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انبیا ګوره په میراث کې دینار او درهم او روپۍ نه پرېږدي دلته وارث شي زما په نبوت کې وارث شي زما په علم کې وارث شي زما په دې دیندارۍ کې او د دین په دې دعوت کې دې له نه غواړي چې یاره دا وارث شي زما چې جیداد ورته پاتې شي او ځکه چې د انبیاو نه چې څه پاتې شي هغه په وارثانو کې نه تقسیمیږي هغه صدقه شي دا ټول انبیاو دا طریقه ده وجعله ربي رضیا او وګرځوه هغه لره یې ربه غوره کړې شوې یا الله داسې بچی راکړه چې هغه غوره بچی د هغه نه خلک هم راضي کېږي او یا الله ته ته هم راضي داسې بچی راکړه نو کله چې هم د بچي دپاره ګوره سوال کوئ که نه نو صرف دا مه وایه چې یا الله ماله بچي راکړه یا الله ماله نیکعمله بچی راکړه کله ګوره داسې بچی انسان ته میلاو شي چې هغه مور او پلار د هغه د لاسه وکړېږي په دنیا کې مو وکړېږي او کله په آخرت کې مو وکړېږي نو ځکه دعا همیشه د نیکعمله بچي غواړي یا زکریا ای زکریا انا نبشرک بغلام یقینا موږ زیری درکو تا ته په یو هلک اسمه یحیی چې نوم د هغه یحیی دی
لم نجعل له من قبل سميا ندی گرزولی من دلر مخی همنام یعنی دیسی نم مخی دا چانو اللہ رب العزت وردا زیر ورکو یا پا سورة آل عمران کی تفسیر لازی چی فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب دی چی دا دعاگانی وگوختی و دقا محراب کی ہو محراب مطلب عبادت خانه کی ہو ولاړو لګیا والله ته دا فریادونه کول منځونه کول او ملائک رالو او وی ولا زیره ورکو ان الله یبشرک بیحیا الله تعالی زیره درکی و یو الگ چې داغه نوم یحیا دی مصدقا بکلمة من الله دا الله د طرف نه چې کومه خبره به راځي د هغې تصدیق به کوي د مراد عیسی علیه السلام دی او دی به سرداري او دی به په انبیاو کې ټول زیرو لپاره ټیم ورکړو ستا زوی به سرداري ستا زوی به د خواهشاتو او د فحاشیانو نه او ګناهونو هر څه نه بني و نبي من الصالحین او ستا زوی به په انبیاو کې الله رب العزت ول داسې بچی ورکړو ها علماء دا خبره ذکر کړې ده چې دا بچی چې دی یحیی علیه السلام چې الله ورکو زکریا ته دک یو څو خصوصیات یو دا چې دې ماشوم ته نبوت په وړوکوالي کې ملاو شوی او خیارتوب او پوهه دته په وړوکوالي کې ملاو شوی دویم دا چې الله رب العزت دی د هر قسم ګناه فحاشۍ خواهشاتو هر څه یې لرې ساتلی درېیمه دا خاصیت پکې دا دی چې داسې وخت کې الله مور پلار له ورکړی دی چې هغه د بچو وخت نه دی او دغه شان الله رب العزت چې کوم نوم دله ایښودی دی دا نوم مخکې د بل چا نه و دا یحیی نوم خاص الله رب العزت دله ایښودی دی قال وی زکریا علیه السلام ربي أنا يكون لي غلام اے رب زمان وكما طريق بيما لربچه وكانت امرأتي عاقرا او دخز زمان شند شوي وقد بلغت من الكبر عتيا او یقینا رسیدلی یم زه د بوډاوالي د لاسه اخري عمر ته تعجب یې وکړو چې الله ستاسو ناشنا قدرت دی دا نه چې انکار کوي چې الله یې نشي کولی که چېرته والعیاذ بالله د د عقیده وی چې الله یې نشي کولی نو بیا بې سوال نه کوو او دی چې را سوال کړی دی نو خو دې ته پته دی چې زما رب په دې قادر دی نو دلته چې دی چې انا یکون څنګه به یې ما لره بچې دا تعجب دی عظمت د الله ته قدرت د الله ته یا الله څه ناشنا قدرت دی ستا چې دې عمر کې به ته ماله بچی څنګه راکړې دا مطلب دی او بل دا چې دا د خوشحالۍ د لاسه دا خبره ده وکړه هسې څومره لویه خوشحالي دی کله ځوان هلک واده وکړي که نه درې څلور کاله بچي نه وي پنځه شپږ کال او بیا پې زیری وشي چې الله دله بچی درکړو څومره لویه خوشحالي یوازې د نه ټول خاندان خوشحالي چې یو سړی دې عمر کې او هغه ته زیری وشي چې الله دله زوی او بیا سم زوی نو د هغه به څومره خوشحالي نو ځکه هغه دا خبره وکړه چې یا الله ته به ماله بچی څنګه راکړې او حال دا دی چې زه اخیري عمر ته رسېدلی د بوډاوالي اخیري عمر ته رسېدلی یم الله اکبر الله رب العزت ته هېڅ هم ګران نه دي نو ځکه تاسو ته دا وایم چې څه مسله ستاسو وي څه حاجت وي خپل رب ته وایي هغه ته هېڅ هم ګران نه دي قال كذلك وی جبریل علیه السلام دغه شان ده یا دغه شان ویلی دي
الله قال كذلك قال موږ وی جبريل نو دا جبريل به موږ په دې وایي چې هلته سورة آل عمران کې راځي چې فرشتو او ملایکو دله دا زیری ورکړو نو ده به دا خبره وکړي چې دا خبره وکړي نو جواب درته میلاو شو جبريل علیه السلام ورته ووایي کذلک ته به دقه شاني یو مطلب دی ته به دقه شان بوډا یې ښځه به دې په دغه حالي او الله به بچی درکوي یا معنی دی چې خبره هم دقه شان ده الله تعالی بچی درکوي قال ربك هو علي هين ویلی دی رب ستا چې دا کار په ما باندې آسان دی ستا رب دا خبره کړې ده چې دا کار ماته آسان دی که دا ګرانې دا خو انسانانو په ذهن کې ګرانه ده خو رب ته خو هېڅ ګرانه نه ده کم رب چې ګوره کم رب چې بچی ورکوي ځوان هلک له او پېغلې جنۍ له هغه رب یې بوډا له هم ورکولی شي هغه ته څه ګرانه ده که نه څوک داسې ووایي چې یاره الله چې بچي ورکوي نو صرف هله چې ځواني کس هله الله قادر دی بیا نه دی والعیاذ بالله خو الله رب العزت یو نظام جوړ کړی دی هغه نظام کې دی دنیا یو نظام دی د مخلوق دپاره چې د عمر یوې مرحلې ته سړی ورسي چې بیا د ده بچي نه کېږي دا یو نظام دی خو که رب العالمین په هغه وخت کې هم ورکوي نو بیا هم ورکولی شي او ځکه دې پسې د عیسی علیه السلام قصه را روانه ده علما وایي په دې پسې د عیسی علیه السلام دا قصه ولې راځي به تاسو سبا واورئ انشاءالله چې دا خبره ستاسو ذهن کې وي دا دې دپاره که څوک د زکریا علیه السلام په حال باندې تعجب کوي الله وایي دغه پرېږده دا خو لا دا سړی و ما داسې هم پیدا کړی چې پلار یې نه و پیدا کړی ته خو دې ته به سوچ کې پروت چې دا بوډا سړی او بوډۍ ښځه او هغه هم شنډه او دوی له الله زوی ورکو دا پرېږده راشه دلته بله واوره الله عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا کړی او که دغې ته ډېر په تعجب کې دا پرېږده راشه بله واوره آدم علیه السلام یې بې پلاره او بې موره پیدا کړی دی نو قال ربک هو علی هین رب ستا ویلي چې دا کار ماته څه دی آسان دی ډېر څه موږ ته ګران ښکاري خو زموږ رب ته آسان دي نو هغه ته یې وایي هغه ته فریاد کوئ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا او یقینا ما پیدا کړی ته مخکې د دې نه او نه وي ته څه شی الله زکریا علیه السلام ته وایي دغه خبرې پرېږده چې دا څنګه به پیدا کېږي او زما دې عمر ته وګوره زما دې بوډاوالي ته چې ما پیدا کولې ته څه وي هېڅوک نه نو چې ته مې پیدا کړی نو زه یحیا هم پیدا کولی شم علیه السلام او قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده د عامو انسانانو مبارک اولا یذکر الانسان دا به راشي انشاءالله ای انسان دې خبرې ته سوچ نه کوي انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا موږ دې پیدا کړی دی او دې څه شی نه سورة الانسان کې به راشي سورة الدهر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا الله وی په دې انسان داسې زمانه هم راغلی ده چې دې څه شی نه و چا نه یادو نو چې الله رب العزت د دغې مرحلې نه بعد ته پیدا کړي نو هغه ته بیا څه ګران دي څه ورته ګران دي نه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا هغه رب طاقت خدا دی الله اکبر خداګي نه بعد الله وی قال وی زكريا عليه السلام رب اجعل لي آية اے رب زما وګرځوه ما لره یو نښه قال وی الله آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال نخستا دا چې خبرې به نشي کولی د خلکو سره 3 شپې سویه حال دا چې ته به روغې د چې کله دا زیری واورېدو نو انسان دی انسان بیا کله صبر کولی شي یو بیا دا سوال شروع کړو یا الله ته اوس ماته یو نښه وښایه
چې ما ته د هغې نه پته ولګي چې او زما د ښځې په خېټه اوس بچی دی او حمل اشتي، ما ته یو نښه وښیه. دا په دې نه چې ده نه منله، خو یو خو دا نعمت دی، نعمت ته انسان کله صبر کولی شي. سړی وایي چې څومره زر ما ته دا نعمت میلاو شوي او بیا داسې نعمت. دویمه ده چې زما د ایمان او یقین ښه ډېر شي، لکه ابراهیم علیه السلام چې ویلي وي یا الله ته مړي څنګه ژوندي کړې؟ الله ورته ویلي ته نه منې؟ سو نه یا الله منم یې، منم یې، خو چې زما د ایمان او اطمینان او یقین ښه ډېر شي. دګې چې دا په یو مرتبه کې خو نه وي. الله ورته ویي صحیح ده، نو ستا نښه دا ده چې 3 ورځې به ته د خلکو سره خبرې نشي کولی، ستا خبرې به بندي سره د دې سویه چې ته به خر وبرمټې، دا نه چې چاړه به شي، چاړه به نه، کوڼ به نه، سمرز به نه، خو 3 ورځې به ستا خبرې بندي شي. نو چې خبرې دې کله بندي شوې نو دا نښه د دې چې د زنانه په خېټه حمل شتي. سورة العمران کې دي 3 ایام الا رمزا، 3 ورځې به ته خبرې نه کوې مګر په اشارو باندې، په اشارو به ته بیا خلک پوه کوې، هغوی سره به خپله خبره کوې، نور به ستا خبرې بندي. او سبحان الله چې ژبه یې د هر څه نه بنده وه، خو د الله ذکر به یې کولی شو، چې الله به یې یادو که نه، لکه سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله، الله اکبر، دې باندې به ژبه چلېده. خو چې کله به عامه خبره راله نو بیا به ژبه نه چلېده. فخرج على قومه من المحراب، نو راووتو هغه په قوم خپل د عبادت خانې نه. فاوحى الیهم، نو اشاره یې وکړه هغوی ته، ان سبحوا بکرة وعشیا، چې پاکي وایي د الله سبا او بیګا، یا سحر او ماښام. څنګه راووتو دی د خپل محراب نه؟ په هغه وخت کې ما تاسو ته ووایي چې عبادت خانې ته به محراب وي، محاریب، جمع محاریب. ولې؟ هسې دا یو فایده ده کې محراب به ورته ولې وي الاماکن التي تحارب فيها الشیاطین. حرب په عربي کې جنگ ته وایي، نو دا هغه ځایونه دي چې د شیطانانو سره پکې جنگ کېږي، نو دې ته محراب وي، عبادت خانې ته په دې محراب. او سبحان الله نیکانو خلکو دا قصې چې اوري که نه قرآن کې، نو اکثر دقه دي چې محراب کې و، محراب ته پسې کسان لاړو، لکه په دغه پسې تلي و داود علیه السلام پسې، او هغه محراب کې و، او زکریا علیه السلام محراب کې ولاړ. او کله چې به ورنن کلما دخل علیها زکریا المحراب، او کله چې په مریم پسې ننوتو محراب ته. ټولې خبرې دلالت په دې کوي چې نیکان خلک خپل وخت عکس کوشش کوي چې ډېر نه ډېر، زیات نه زیات وخت هغه په هغه ځایونو کې تیر شي چې هغه د عباداتو لپاره جوړ شوي دي. وجه دا ده چې دا هغه ځایونه دي چې دلته ته هر قسمه عبادت کولی شي، یوه، او بله دا چې د شیطان نه به محفوظ وي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله رب العزت په دې خپلو ځمکو کې، په دې خپله ځمکه کې چې کومه ځمکه ډېره خوښه ده، هغه د جوماتونه دي، او چې کومه ځمکه ډېره بدي شي هغه د بازارونه دي. کوشش دا کوه چې کله د ته موقع میلاوي او د خپلې دنیا نه فارغ یې، نو بیا څه وخت ورکوه په جومات کې وخت تېروه. په جومات کې یو ماحول جوړ شوی. ګوره منځونه موږ کور کې هم کوو، منځونه موږ جومات کې هم کوو، یو شی فرق. دا درس هسې دا درس چې کوم روان دی، دا که موږ په عام ځای کې کوو همدغه درس به وي، موږ به ورته ناست یو، خو دا روحانیت به نه کوم چې په جومات کې دی. آنلاین کې خو بیا بلکل فرق دی. زه دا خبره کوم که موږ مخامخ ناست یو
خو په بل ځای کې یو جومات کې نه چې ته عام یو ځای کې ناست یو حال کې را جمع شي یو کمره کې ناست دا روحانیت به نه وي کوم روحانیت چې په جومات کې دی ځکه چې هلته د جومات خپل یو مقام دی نو چې جومات کې ناست بیا د پاس سره دی چې د الله د دین خبرې زده کې نو هغه روحانیت سره د روحانیت شي بله خبره دا دی چې دلته د انسان توجه بل طرف ته نه ځي په بل ځای کې چې ته ناست ستا توجه کله یو طرف ته کله بل طرف ته ځکه نیکان خلک کوشش کوي چې څه وخت هغوی یوازې د الله سره تیر کړي او په هغه ځای کې کښېني چې هغه عبادت له جوړ شوی لکه زموږ په وخت کې جوماتونه د کې ته راشي ته جومات ته راننوتې یو ګوټ کې ځان له ناست کله تلاوت کله دعا کله منځونه کله دعاګانې کله جړاګانې کله سوچ او فکر ځان ته چې راځه څه کوم زما به اخرنی انجام څه دا قسمه ماحول دا قسمه روحانیت دا به بل ځای کې نه نو ځکه نیکان خلک کوشش دا کوي چې د خپل وخت صبرخه هغه په جوماتونو کې تېره کړي نو دلته هم دی ګوره زیری ورته میلاو شو او د الله نه یې نښه مو غوښته الله ورته نښه وښوه فخرج على قومه من المحراب نه الله وی راووتو په قوم پسې د محراب نه محراب نه دی د دې قوم مشر او امامتي به یې ده کوله په منځونو کې او په عباداتو کې نو خلکو ده ته انتظار کو چې دی راوځي او ور بند دی نو کله چې دی راووتو ور یې کولاو کو نو دغه ټیم کې د قوم سره خبرې خو نه شوې کولی ولې ژبه بنده شوې وه نو ژبه بنده شوې نو الله وی اشارې قوم ته وکړه چې سحر ماښام د الله رب العزت تسبیح وایي یا سبا بیګا بعض مفسرین وی دي کې اشاره ده د سحر منځه ته او د مازدیګر منځه ته د دوه منځونو بیا خاص فضیلت ده من صلی البردین دخل الجنه هغه حدیث کې راځي که چې د دوه منځونه څوک کوي خاص کر دی به جنت ته ځي دا مطلب نه چې نور به نه کوي خو د منځونو کې بعض د بعضو نه فضیلت زیات لري دا مطلب نه چې بس راشه ډډه ووسي په سهار مونځ کو او مازدیګر به کوم الله به ما جنت ته بوځي دا منځونه به ټول کړي د دوو خاص فضیلت دی وجه د دې څه ده دا یو بلکل د خوب په ټیم کې دی د سهار د مونځ د خوب په ټیم کې دې طرف پاسېده دا ډېر ګران کار دی الا دا چې یو انسان الله ته نږدې او الله ورته اسانه کړي هغه خلک راتلی شي دویم د مازدیګر د لمونځ په داسې وخت کې دی چې انسان په دنیا کې سخت مصروف وي دا ډېر مصروفه وخت دی یعنې د ورځې چې زموږ څومره منډې دي که سوچ ورته وکړي که نه زور یې ټول کم وخت له راځي هغه دې که مازدیګري له راځي که تجارت دی که مزدوري ده اخري وخت کې به ګراک ډېر شي ته به ویله که زه بس دکان بندوم دا وخت به داسې ګرم شي ټیکهدار له چې دې ټایم کې کار کوم خوند ورکړي که نه هغه له به کوم کار خوند ورکړي دغه شانتې سړي نورې منډې چې یاره شپه راتلو واله ده او زه غواړم چې د ورځې دا کار ختم کړم که دغه نه وي نو د قیلولې وخت د بعضو خلکو مانځه ته نږدې حالانکې د قیلولې وخت دومره وروسته نه دی چې مازدیګر ته را نږدې کړي خو بعض خلک دغه ټیم ته نږدې کړي نو هغوی ته بیا ځکه د لاسه پاسېده ګران شي نو ځکه د دوو منځونو خاص فضیلت راغلی دی نو دی راووتو د محراب نه قوم ته یې وی چې د الله ذکر کوئ یا یحیی خذ الکتاب بقوه اے یحیی واخله کتاب په طاقت سره وآتیناه الحکم صبیا او ورکړې وه موږ هغه ته پوهه د دین په وړوکوالي کې وحنانا من لدنا
او ورکړی و موږ هغه ته شفقت کول د خپل طرف نه وزکاة وکان تقیا او پاکوالی او هغه پرهیزګاره. د دې هغه دغه څه شو یو د دې د لاسه به شور کوي. ښه یو دا چې الله وایي ما وله پوهه د دین په وړوکوالي کې ورکړې ده، بل دا چې الله په هغه کې یو د هغه په سینه کې شفقت اچولی الله په مخلوق باندې. وزکات زکات ګوره پاکوالي ته وایي. ښه دا مونږ چې زکات د واجب زکات ته مونږ زکات ولې وایو؟ ځکه چې دې سره مال پاکېږي، مال ورسره پاکېږي. وکانه تقیه او هغه پرهیزګاره. دا اوس د دې ماشوم شان بیانېږي چې الله رب العزت یې ورکوي چاته؟ زکریا علیه السلام. اولنۍ خبره الله ورته دا ووایي چې ای یحیی واله دا کتاب، کتاب نه مراد کوم کتاب دی؟ دا انجیل د تورات د موسی علیه السلام دی چې د خپل کتاب نه کتاب نه کوم نه کتاب د کتاب خو نبوت ته نه وایي. نه د دې نه مخکې کوم پیغمبر دی؟ تورات. الله ورته دا تورات مضبوط راونیس. انجیل لا نه دی نازل شوی، انجیل لا نه دی نازل شوی، لا عیسی علیه السلام نه دی پیدا شوی. دی وخت کې عیسی علیه السلام نو، او بیا وروسته عیسی علیه السلام پیدا شو او هغه الله انجیل ورکو. نو الله ورته دا کتاب والا په زور زور څه مطلب یې رایې کاږه عمل پې وکړه، په زور سره خبره نیوه، په زور سره خبره اخیسته. مطلب دا دی چې ښه کوشش وکړه، ښه محنت وکړه، دا خبره یاده کړه، په دې خبره عمل وکړه، څه چې درته ویلی کېږي هغه وکړه، د څه نه چې بنه شوی د هغې نه بد شي. دویمه خبره واتیناه الحکم صبیه، وړوکوالي کې الله هغه ته علم ورکړی و. نه تورات باندې پوهه ورته الله په وړوکوالي کې ورکړی، هوښیارتوب الله هغه له ورکړی. لوبو موبو سره به د هغه طبیعت نه لګېدو، عبادت به یې کو. د 7 کالو چې په تورات باندې ښه پوهېدو، 7 کاله عمر یې. وردي که ډېر تعجب ته هم ضرورت نشته، زمونږ په دې زمانه کې هم داسې ماشومانان شته. وګورئ واړه واړه به یې دومره څه به ورته یاد وي چې ته به حیران شي. نو دا د الله رحم دی، دې کې خو شک نشته. او بیا د مور و پلار کوشش او تربیت یې چې ټول عمر او سهار ماښام ته هغه ته د هغه څه ښایي چې د هغه دپاره فایدهمند نه دي. نو وروسته بیا سر به هم نه ټکوي. نور ماشوم ته خو چې څه ښایي زده کوي، الا هغه ماشوم چې د هغه ذهن کمزوری. بله فایده دلته دا یاده کوي چې عیسی او یحیی علیهم السلام دا دواړه هغه انبیا دي چې دوی ته د 40 کالو عمر ته د رسېدو نه مخکې نبوت میلاو شوی دی. دې دواړو ته اکثر پیغمبران او انبیا چې راغلي دي نو نبوت ورته 40 کالو کې میلاو شوی دی. ولې؟ ځکه چې 40 کالو ته انسان ورسي نو عقل پوخ شي اکثر. او کله داسې کېږي چې د 40 نه مخکې انسان هوښیار وي ډېر، او کله داسې هم کېږي چې 40 نه 80 ته ورسي خو عقل یې بیا هم په ځای نه وي. خو دا کله ناکله نور اکثر چې 40 ته ورسي نو بیا د سړي عقل چې دی هغه پوخ شي، تجربې ډېرې شي، دنیا وویني، ګډې وړې خبرې، هغه د جذباتو خبرې، هغه هر څه ته بیا ختم شي، بیا غلی شي. او دا موږ پخپله محسوسوو. ورځ چې تېرېږي که نه انسان سنجیده کېږي، ورځ چې تېرېږي انسان سنجیده کېږي. یو روایت کې داسې راځي، یو اثر کې چې ماشومانان رالو په یحیی علیه السلام پسې وې
راځئ وي لوبې کوو. وی هغه ورته وایي چې ما للعب خلقنا، موږ خو الله دې لوبو ته نه یو پیدا کړي. دا کوم ماشوم نه چې الله غټ سړی جوړوي که نه، نو ګورې وړوکوالي کې به نښې نښانې تعیني. هوښیار سړی معلومولی شي. یو په دې خپلو بچو کې هم سړي ته اندازه لګي چې دا یو به دنه به الله غټ سړی جوړوي. ولې چې په تندي لیکلي دي، دا د خوی نه پته لګي، د هغه د ناستې پاستې نه پته لګي چې دا به یو خاص سړی. نو ده کې د وړوکوالي نه دا نښې دي. ماشومانو ته اوس ماشوم دا خبره کوي، موږ لوبو له خو الله نه یو پیدا کړي. ام ماشوم دی دا خبره کوي، زموږ 40 کالو والا لا په دې خبره نه دی پوه چې الله موږ لوبو له نه یو پیدا کړي، او په وړوکوالي کې دا خبره کوي. بله دا خبره چې الله رب العزت وایي وحنانا من لدنا، د هغه په سینه کې شفقت کول د الله د مخلوق سره اچولی شوي زموږ د طرف نه. د دې نه دا فایده راووته چې د انبیاو یو لوی صفت دا دی چې هغوی د الله په مخلوق باندې مهرباني کوي او شفقت کوي. او ځکه خو پیغمبر ګرځولی که نه، دې خبره کې لږ سوچ وکړئ. لکه پیغمبر لګیا د خلکو ته څه بیانوي؟ د الله دین. د الله دا دین ورته ولې بیانوي؟ چې دوی د اور نه بچي. نو ولې غواړي چې دوی د اور نه بچي؟ په زړه کې شفقت او مهرباني ده. خبره ټوله دې ته واپس راغله. یعنې که زه تاسو سره دلته ناست یم او زه به صاحب زما خبره به صحیح خاص یو مثال، زه دلته ناست یم تاسو سره او یم چې یاره زما دا رونه، زما خویندې، زما قام، زما خلک مسلمانان، هغوی د الله په کتاب پوه شي، الله ته نږدې شي، جهنم نه لرې شي. هسې په دې پسې به شاته صحیح دا لري که روپۍ؟ شفقت او مهرباني ده. لکه زه او ته موږ دا غواړو چې زموږ دا بچی دې اور ته ګزار شي، نه په دنیا کې غواړو نه په آخرت کې. ولې؟ شفقت دی. پیغمبر چې لګیا دی دا دین بیانوي، زړه کې شفقت دی. بیا د پیغمبر وارث چې دا دین بیانوي، په زړه کې شفقت دی، مهرباني ده، ځکه هغه لګیا دی. وزکات او پاکوالی. پاکوالی څه مطلب دی؟ پاکوالی د ګناهونو نه. الله رب العزت د هر قسمه ګناه نه پاک ساتلی و. جبه د هغه، زړه د هغه، اندامونه د هغه، هر څه نه صفا. وکانه تقیه او و پرهیزګاره، یعنې څه چې ورته الله ویلو هغې به عمل کوو. وبرا بوالدی، او ښېګړه کوونکی و د مور او پلار سره. ولم یکن جبارا عصیا، او نو هغه سرکشه نافرمانه. الله اکبر. دې صفت ته خیال دی، و د مور پلار سره ښېګړه کوونکی. دا ټکی یاد کوئ. ګورئ دا هغه وخته پورې ته په دین او دنیا کې ترقي نشي کولی چې څو پورې د دغه هستیانو ته د هغه هستیانو سره د ښېګړه نه یې کړې، او ته به څنګه مخکې لاړ شي، او ستا نه پلار ناراضي او ستا د مور ناراضي. حدیث کې راځي چې د پلار په رضا کې د الله رضا ده، او د پلار په ناراضګۍ کې د الله ناراضګي ده. نو ستا څه خیال دی چې ستا نه پلار ناراض دی، ته به ترقي وکړې؟ او که دې وکړه هغه به عرضي، هغه به یو امتحان او یو فتنه به دله جوړه شي. بوډۍ کور کې خفه ناسته ده، ته د هغې تپوس نه کې، بهر دې د ځان نه داسې قلقلا خان جوړ کړی دی، او داسې اخلاق او داسې تقوادار او داسې پرهیز، جي منګجو او منګجو او منګ او د لاسونه به وایي راوایي، دا هېڅ فایده نه کوي. تا نه هغه څوک خفه دي، او ته د هغه چا سره ښېګړه نه کوي چې د الله نه به د هغوی په تا باندې لوی حق دی. اوس که چېرته مور پلار تا نه په ناحقه خفه کېږي، یو فایده یاده کوي. ګوره ډېر خلک ما نه دا تپوس کوي او دا یره یې په زړه کې پرته وي، نو بیا په دې الله تا نه رانیسي.
که بعض مور پلار بچي ته د ګناه وایي داسې کار ورته ښایي چې هغه ګناه ده دی وایي زه یې نه کوم هغو ته یې موږ خفه کیږو دی سوال کوي وایي اوس څه وکړو نو موږ ورته دا وایو یا به الله خفه کوې یا به مور پلار خفه کوي نو د مور پلار دومره حق خو نه دی څومره چې د الله دی نو موږ به مور پلار دې ټیم کې خیر دی که خفه شي خفه نه شي خو الله به نه خفه کوي او څه وخت بعد به دا مور پلار هم راضي شي دا کور کې چې راجاخې راځي که نه دا ګوره عرضي درته زه د یو ورور او د یو ملګري د یو دوست په دغه نصیحت کوم په دې د خپل طبیعتونه ډېر مه خرابوئ دا جاخې د کورونو ده چې د هر قسمه د عرضي لږ وخت لږ وخت که دې پکې سوچ وکړو او ښه فیصلې دې وکړه ټول عمر به خوشحاله خو که داسې فیصلې دې وکړه چې هغې کې سوچ دې نه کړی فکر دې نه کړی شریعت خلاف وي بیا به ټول عمر پښیمانې نو یو هغه د مور پلار سره ښېګړه کوونکی ښېګړه د مور پلار سره په هر ډول چې کېږي هغه ورسره وکړه او که یي په دنیا کې نو ته د لویې برخې خاوند یې لوی خوش قسمت یې چې تعالی الله د جنت دروازې درکړي دي او هغه درته کولاو دي او که دنیا کې نه نو بیا هم موقع شته الحمدلله حدیث کې راځي که نه کس تپوس وکړي یا رسول الله زما پلار مړلی اوس هم حق شته وي او شته وي د هغه د خپلوانو سره د هغه د ملګرو سره به حق کړي د هغوی په نوم باندې نیک کارونه کول هغوی ته دعاګانې کول د بیا هم د هغوی په موږ باندې حق دی الله رب العزت دې زموږ د ټولو مور پلار وبخي او الله یې د هغوی قبرونه جنت باغچه وګرځي او د چا هغه چې ژوندي دي الله دې د هغوی حفاظت وکړي او الله دې ورله روغ صحت ورکړي او الله یې د هغوی اخره خاتمه په ایمان کړي الله رب العزت دې تعالی صحت درکړي الله یې تعالی صحت درکړي دا حاجي صاحب مګر لاس مسله و لاس یې مات شوی و د دعا مطالبه کوي الله یې دوی له صحت ورکړي او هر مریض له دې الله شفای کامله ورکړي او الله دې موږ د مرضونو او د مصیبتونو نه وساتي ولم یکن جبارا او نو سرکشه ته داسې ترجمه کولی شي چې نو متکبره دا متکبر ته هم ویلی کېږي د دې نه دا صفت راووتو چې د انبیاو یو خوی څه دی عجزي کول او د دې عجزۍ د لاسه خو لګیا دی قوم ته نصیحت کوي بیا که خبره راله او دې کال نه دا تفسیر دا کم چې دیزي کې وسو شو دا موږ یو کال چېرته نه دی کړی بس روانې او دې ورځو کې خو دې صورت ته چې رارسو خو پته نه چې 15مه روژې کې سویم او بس یې روانې او چې څوک معمولي تپوس کې موږ ته مخکې خبره شوې ده ځان له اوس ګوره نو چې که چېرته الله ژوند راوکړي که نه چې یو کال سړی داسې وکړي خو پته نه شي چې تاسو بیا دومره صبر وکړئ که نه چې سړی دوره وکړي د محرم د اول تاریخ نه شروع کړي او د ذوالحجې په آخرني تاریخ ختمه کړي یو کال بیا به پکې هم د الله حق د قرآن حق ادا نه شي خو داسې سړی چې په ارام د قرآن واوري هره فایده واوري پوه پې شي چې الله ماته څه وایي الله رب العزت دې موږ د قرآن پوه کړي ولم یکن جبارا عصیا او نو هغه متکبره نافرمانه د دې یحیی علیه السلام په سورت العمران کې نور صفات بیان شوي دي چې دلته نه دي هلته دي وسیدا او دی سردارو او هر کله چې الله پیغمبر را لېږلی دی نو په درنو قومونو کې را لېږلی دی دیم سردار او د سردار زوی و کله چې د دین بیانونکی په درون قوم کې که نه نو ده په خبره کې وزن بیا ډېري بل دی د چا نه یېرېږي نه او چې کله یو دینداره شخصیت یو عالم په کمزوري قوم کې نو د ده بیا وش ډېر نه رسي نه ډېرې خبرې کولی شي او نه زورور ته مخامخ ودرېدی شي نو دا د الله طریقه ده چې همیشه انبیا او پیغمبران په اوچتو قومونو کې او په درنو خلکو کې را لېږلي دي
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. التا دا صفات دا بيان شوي. وسلام عليه او سلامت یاد دا اللہ دا طرف نپاغ باندی یوم ولد پکم ورچی پیدا شو ویوم یموت او پکم ورچی بمڑکیگی ویوم یبعث حیا او پکم ورچی برا پور تکڑے کیگی جوندے. سلامتی دی پاغ باندی سلامتی دی مانا اغدی دا ہر آفت او مصیبت او غمنا او تکلیفنا پا سلامتی کی. اللہ اکبر. دری زینے ذکر کرو ہا پکم ورچی پیدا شو پکم ورچی مر شو او پکم ورچی بیا رپاسی. دا دیر ناشنا احوال دی گوری ہا اولی احوال دا دری ذکر شو اس گوگو تکینا. پکم ورچی پیدا شو نو دا دنیا تا دا ننواتو وقت دی. دنیا تا ننواتو وقت دا دیر عجیبه وقت دی. یعنی اول پیر چی دا ماشوم دنیا تا روزی بہر او دا دا سترگی بیا کولاوشی سا وقت تیریدو سر دا دی بلزی کی دی. نو دی ٹیم کی دا تا دعا وشوا چی دی بسلامتی کی. دا دویم دا مرگ دا دنیا نا دا وطو وقت دی. نو چی کلا دا سترگی بندی شی گنا او دا ساوزی او بیا دا برزخ پا جوانده ورننوزی اگا بیا نور حالات تی. نو دا آگه دا پارا دعا وطوشو او پا کم ورد چی بیاش پیلی ولیشی او پا عرض محشر ولاری کنا او دا طول مخلوق ولاری او انتظار دا دی چی اللہ برازیو حساب کتاب بکی دا بیڑی ناشنا وقت. دا دری دیر سخ وقتونی ذکر امام سفیان ابن عیین رحمه اللہ بوی وی انسان چی دیر محتاجی کنا دیر محتاج ناغا پا دری زینو کی فی ثلاثت مواطن دری زینو کی انسان دیر محتاجی. یو چی کل دے پیداش یو دیسی زی تراشی چی دے اسر عادت ندے دے ٹیم کی دے دومر محتاج دے چی تا پوسی مگا خمک تا پتا دے. اللہ اکبر. او دویموی کل چی دے دنیا نوزی او قبر کی پروتی او بیاد دا روح او برزخ کی دے دیسی سسر دا واسطه راشتی چی دے اسر عادت ندے دام دیر ساخ وقت. یعنی سوچ کوا یو سڑے مرشو چی مرشو بلوانو غلام بو کفنی کو بے دفن کو لگ سات بعد چی سنگ دفن کو ادو ملائک رالو اگوی کینا او دسترگی کولاو شو اگو تیو کدو دے دوی سر عادت تی سمرا ناشنا حال دی. او بیا پا دے کندکی پا دے وڑا کندکی او بیا امتحان او دا گئی جوابونا نو دیو ناشنا حال. دریم آگا وی دریم زی چی انسان پا گدیر محتاجی چی دے پا قبر کی پروتی و شپیلیو علیشی او دے رپاسی ودری او چی اوگر دا مخلوق اللہ تو ولاری او دے حساب کتاب رسی او بس آگا سیدی سچی دے دزان سر راوڑی دی که نیک عمال دی و که بد عمال دی. نو دا آگا زیده چی انسان پکی دیر محتاجی. آگا دری زین دلتا یاد شو. امام حسن بصری رحمه اللہ نے دا اثر نقل امام ابن جریر راوڑے دی و یو پیر یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام یو بل سر ملاو شو دا دوانا دا ترور زامن دی. نو دی عیسیٰ علیہ السلام دی یحییٰ تویوی استغفر لی فانت خیر منی زمان پار بخانا دیرا غوارت زمان غوارے. دا دا انبیاء اخلاق تی. عیسیٰ علیہ السلام غورے کہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام غورے کو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ توی تا زمان پار دعاگان دیر غوارت بخانا غوارت تا زمان غورے. یحییٰ توی نا تب بخانا غوارت تا زمان غورے. عیسیٰ علیہ السلام توی نا تب غورے ناغو تی سنگ زتانا غورے
وی ګوره تا ته د سلامتیا دعا او کلمات الله په خپله ویلي دي او زما دپاره د سلامتیا دعا ما په خپله کړې وه لکه دلته الله څه ووي د یحیی مبارک علیه السلام وسلام علیه یوم ولد او سلامتیا دی په هغه د پیدایش په ورځ د مرګ په ورځ د قیامت په ورځ صحیح شو را به شي انشاءالله سبا به تاسو واورئ د عیسی علیه السلام مبارک راځي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا او سلامتیا دی په ما باندې دا خبره څوک کوي عیسی علیه السلام دا سلامتیا دی په ما باندې په کوم ورځ چې زه پیدا شم په کوم ورځ چې مړ کېږم په کوم ورځ چې بیا راپاسم نو په تا سلامتیا الله ویلې ده او ما غوښتلې ده الله نه نو داسې یو فایده مخې ته راله انشاءالله سبا به مخکې چې کومه قصه د مریم بیان شوې ده او د عیسی علیهم السلام هغه به بیانو الله رب العزت چې موږ ته سلامتیا نصیب کړي هغه وخت کې چې کله موږ د دنیا نه ځو او الله دې موږ ته سلامتیا نصیب کړي په هغه ورځ کله چې به الله ته مخامخ ودرېږو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد